تازه خبر په ولسی جرګه کې د ریاست پر سر ستونزه هواره شوه. ګران اوریدونکو السلام علیکم. نن په ولسی جرګه کې د یوې باطلې رایې په اړه سری انتخابات ترسره شول چې په پایله کې رایه باطله اعلان شوه چې له دې سره امیر رحمان رحماني د ولسی جرګې رئیس نشو او سبا به د ولسی جرګې د ریاست لپاره د دوه نورو نمایندانو ترمنځ انتخابات کیږي. د یادولو د چې په تیر انتخاباتو کې د ولسی جرګې نصاب 240 نفره و چې امیر رحمان رحماني 123 رایې ترلاسه کړ چې 50% رایې کیږي. که چیرته دغه رایه باطله نه وای اعلان شوې د امیر رحمان رحماني 140 رایې کېدې او د ولسي جرګې د رئیس په توګه به اعلان شوی و. خو دا چې دغه رایه باطله اعلان شوه هغه 50 جمع یو رایې پوره نه کړې نو له دې سره د ولسي جرګې رئیس نشو. د دغې رایې په سر شاوخوا یوه میاشت په ولسي جرګه کې ناندرۍ روانې وې چې ان تر فزیکي شخړو هم ورسېدلې او امیر رحمان رحماني او پلویانو یې غوښتل چې په زور د ریاست په څوکۍ کښېني. خو د کمال ناصر اصولي په مشرۍ او یو شمېر هېوادوسته وکیلانو د هغه مخه ونیوله او په وړاندې مبارزه وکړه. له دې وړاندې امیر رحمان رحماني ویلي و چې د ریاست له څوکۍ یوه سانتي هم نه لرې کېږي. خو کمال ناصر اصولي بیا ویلي و چې د چا پلار هم ترې په زور د ریاست په څوکۍ نشي کېناستی. د یادولو ده چې راتلونکي انتخاباتو کې د انتخاباتو د قانون په اساس امیر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي بیا د ریاست لپاره ځانونه نشي نمایندولی او دوه نوي نمایندان به رامعرفي کېږي. دغه راز بل خبر دا دی چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازی ملک قیس نور آغا ملک زید د ولسي جرګې موقت رئیس اعلان شوی دی. تر هغه پورې چې بل رئیس ټاکل کیږي د جرګې ریاست به په غاړه ولري. د جرګې د ریاست لپاره داسې ښکاري چې د ننګرهار استازی امیر خان یار هم ځان د ریاست لپاره نومان کړي. ستاسو په نظر د ولسي جرګې د ریاست لپاره وړ شخص څوک ده؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.